امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دومره زاهد او تقوادارو چې اورس په سخته ګرمۍ کې په سړک ولاړ دی داغه وخت ټانګي چلیږي یا څه چلیږي چرتزي شاګرد ور سره دی د دیوال سوري ته ولاړ دی چانه تپوسو کو دا دیوال د چا دی ودا د فلان ابن فلان دی ا دیوال نه لري شنور ته ودرې چاته تپوسو کو ولې داسې وکړل وې د دې کور خاون باندې زما سرکار وزو اسنه چې د دیوال د سوري نه نفع وانخلم کل قرض جر نفو فهو ربا پاغه کې رانه شمس خور رانه جوړ نشي څومره احتیاط کوي ښا د قرضدار سړی د دیوال سوري ته نه ودرې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې هغه زمانہ کې چا مقابله کړی خدای تعالی په یو مسله کې ورته محتاج کړی دی امام اعمش دغه زمانی او محدث او شیخ الکل په حدیث کې فزرګونو طالبان شاګردان به ورته کې ناسل امام اعمش د امام ابو حنیفه مخالف خبرې به پسې کول اتفاقا امام اعمش یو بیبي کړی و او هغه بیبي سره د ډیره مینه و یو شپه د شپې قرانه ماحول له پسور ته غوسه شو دا واقعا و ډیره عجیب واقعا غوسه شو ورته بیبي مرور شو امام اعمش خپل بیبي ته د شپې وای کله سبای سو وی صادق نه مخ کې دي ما سره خبره ونه کړي نو په مانه پدری کانو طلاق ای بیبي د سره تنگ و د مالدار خاندان بیبي و مولیان قاسم غریبی نو اور سره تنگ و او هغه په کتاب پویدا بس خلای بند کړوي خبرې نو کوم چې صبح صادق راشي تعلیقی طلاق دی چې ولي خپل بنافش درنه بخلاص شه امام اعمش پوښتنه چې پلانجه میزان اړولې سوالونه وته کوي خبرې وکا خبرې نه کوي لوري پیغله واغې ته سوالو کې د امور دی پویا کا 100 غنټې پاتې دی ګوري صبح صادق راځي را باندې طلاقيږي هغه وراله چې ګوري سو خبرې وکړه نه لوري وی چې مقبل اثر راغلي الهبت اخلاص شم امام اعمش دې سوالونه وکړه خو واسه ونش سوچ ورغه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا پیچیده مسلې دې حل کوي راځه ته ورشه کته لار اور سره نیمه شپه د دروازې تراغه وي تک حماد سے وی زوی دې وروت سوق اعمش کما اعمش شیخ الحدیث حیران شو دروازې کولو کړو په بیٹک کې کینو اجره کې کینو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو برا پاسو وی امام اعمش راغله دې وی دا محدث اعمش ویاو وی دا بس مسلې راوسته یې بنای راغله کینو وزاو 10 کوم درځم او 10 یو کو ترا چراغه تاریخ کې مقتل چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د امام اعمش په مخ کې دا ګوند د تحیات په شکل قط کړی او ډېر په عاجزۍ کې ناسله کې شاګرد چې استاد سکین سړي مشي په خیر را لای څنګه را لای امام اعمش چې معافي غواړي چې تاسو په ما خبرې کړې دي او ما ته عفو کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته فرمایي احمد صاحب معافیانه بیا کیږي وخت ډېر لګ دې مسله کوا هغه تم فراستن پته لګېدلې و مسله کوا بی بی ته می طلاق چولی تعلیقی چې صبح صادق پورې د خبرې ونه کې په ما دې طلاق ای بی بی خبرې نه کوي چې طلاق او اخلاص شمسل عربوي حماد سے توي زر لاړشه د امام اعمش د مسجد امام رو مؤذن رو غواړه مؤذن چراغه ورته ویل چې صبح صادق نمخ کې د تهجد په ټیم باندې بازار خانه ته پورته شي او خفجګ आवाज بازار وتی امام اعمش ته ویل چې تلارشه یو چانس می ذهن تراغلی کی دی شي بچي بل لار دی نشتا تلار سره دی بیبي په خوا کې توسېګا خوا کې وته کېګا کسلار جوړش امام احمد راغی او د خپل بیبي خوا ته غلې ناس دی یې خبره وسمه کوه خوا کې کېنا الته مؤذن نتاجر پټیم الله اکبر چغه کړه بیبي ورته وي خدا شکر چې تا نه خلاص شوم وې زدو کړه دا طلاق نه خلاصې تا تما تعلق در کړو په صبح صادق باندې اوازان صبح صادق نه مخ کې شوی او داغه نه مخ کې خبري را سره کړی دي طلاق نه دی واقع شي دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ذهنی تشخیص د ذهنو چې په دومره لن سکندونو کې د خوب نه را بیدار شه
خدای امام احمد سره خبره ومنه